وای د جهاد د شمع پتنګان دې ژوندي وي یهود ماتونکي نیټو ماتونکي کفار ماتونکي فدایان استشهادیان دې ژوندي وي چیرته چې ګوره د مسلمان وینه توی کېږي چې توی کېږي د مسلمان نن سبا په اجتماعي توګه ولې دومره ذلیل ده دومره شاته پاتې ده قرآن غوندې آسماني کتاب ورسره شته عزتمندو مسلمانانو که نن سبا موږ او تاسو وګورو ټوله دنیا کې مسلمانانو سره ظلم روان ده اسلام سره ظلم روان ده فلسطین ته وګورئ سومالیا ته وګورئ بوسنیا ته وګورئ اریتریا ته وګورئ چیرته چې ګوره د مسلمان وینه توی کېږي چې توی کېږي د مسلمان نن سبا په اجتماعي توګه ولې دومره ذلیل ده دومره شاته پاتې ده قرآن غوندې آسماني کتاب ورسره شته د رسول الله دین ورسره شته او بیا مسلمانان ذلیل دي وجه دا د عزتمندو دین باندې عمل پرېښی ده مسلمانانو خپله د رسول الله طریقې پرېښي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر اذکار عبادات سره سره په دې کې یو عبادت چې هغه د رسول الله هغه جهاد فی سبیل الله چې نو کله چې دې امت په اجتماعي توګه جهاد پرېښی ده نو امت ذلت سره مخ شوی ده نو هغه یو شاعر وایي د جهاد د شمع پتنګان دې ژوندي وي کفر ماتونکي یهودان ماتونکي استشهادیان او فدایان دې ژوندي وي تر څو پورې چې جهاد کوونکي ډېر نسی په اجتماعي توګه علما عوام خواص مالدار غریبان عرب عجم ټول راجمع سي متحد او متفق سي او په جهاد باندې بیت وکړي او د یهودو او د نیټو مقابله شروع کړي نو بیا به انشاءالله فلسطین ازادېږي نو که تر څو پورې موږ ورته جهاد ته تیار نه شو فدایي ته تیار نه شو قرباني ته تیار نه شو خپله وینه توی نه کړو د الله د دین لپاره نو نه یهودان شکست مني او نه فلسطین ازادېږي نه سومالیا ازادېږي نه بوسنیا ازادېږي یو ملک هم نه ازادېږي هر ملک چې ازادېږي دا په جهاد ازادېږي وای د جهاد د شمع پتنګان دې ژوندي وي یهود ماتونکي نیټو ماتونکي کفار ماتونکي فدایان استشهادیان دې ژوندي وي تکبیر